پاکستان د خپلو ګټو لپاره چین د سیمې په نیابتي جګړه کې ښکېلوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د اهرام ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. المرصاد ویبپاڼې په خپله مهالنۍ تبصره کې لیکلي اوس پاکستان هڅه کوي چې د خپل خرابېدونکي اقتصاد د ژغورلو لپاره چین په سیمه کې د نیابتي جګړې برخه وګرځوي. المرصاد زیاتوي پاکستان د افغانستان په اړه چین ته د ترهګرو د پټنځیو په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. المرصاد پرون د جمعې په ورځ د لیندۍ په 2مه نیټه پاکستان د خپلو ګټو لپاره چین د سیمې په نیابتي جګړه کې ښکېلوي تر سرلیک لاندې خپله مهالنۍ تبصره خپره کړې ده. المرصاد دغه تبصره د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیا یونګ د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې په خبره یې په افغانستان کې شاوخوا 20 وسلوالې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د چین لپاره امنیتي ګواښونه جوړوي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د څرګندونې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال کړي دي. المرصاد لیکلي که د چین د استازي د دې بیان ژور تحلیل وشي نو ښکاري چې دا د چین خپل رسمي دریځ نه دی بلکې د پاکستان د حکومت او ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو دروغجنو شواهدو او بریفینګ وروسته د هغه شخصي برداشت دی چې په خپلو خبرو کې څرګند کړ. دغه رسنۍ د تبصرې په یوه بله برخه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان پر ضد د روان تبلیغاتي کمپاین له لارې خپلو موخو ته رسېدل غواړي. یوه مخایده هم ده چې د خپلو ګټو لپاره د چین ملاتړ ترلاسه کړي او بله دا چې په بلوچستان کې د روانې وسلوالې جګړې له امله د پاکستان دننه د چین د اقتصادي پروژو راتلونکی له خطر سره مخ دی. المرصاد زیاتوي که چین د افغانستان په اړه د پاکستان بې بنسټه دعوو ته غوږ ونیسي نو دا به د چین د بهرني سیاست ته زیان ورسوي ځکه پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نیابتي جګړې ته د چین ملاتړ ترلاسه کړي چې دا به د چین بېپارېوالی زیانمن کړي. دغه رسنۍ له چین څخه غوښتي چې باید د افغانستان په اړه خپل دریځ په خپلواکه ډول وټاکي او یوازې د پاکستان پر خبرو باور ونه کړي. د دغه رسنۍ د تحلیل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې او د پاکستان ورځني پروپاګندي کمپاینونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ژوره بې اعتمادي ښایي نو غوره به دا وي چې چین د افغانستان په اړه د هر ډول تورونو د تصدیق لپاره له نورو خپلواکو سرچینو کار واخلي. المرصاد سپارښتنه کړې چې له اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکو چینلونه نور هم کوي او د هغې له لارې مستقیمې خبرې وکړي. دغه رسنۍ لیکلي چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته اوس پاکستان هڅه کوي چې د خپل خرابېدونکي اقتصاد د ژغورلو لپاره چین د نیابتي جګړې برخه وګرځوي. څو ورځې وړاندې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې پاکستاني چارواکو یوشیا یونګ ته د تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلو ډلو لخوا د افغانستان د خاورې د کارولو په اړه معلومات ورکړي دي.